څنګه به وکړي ولس څه پیغام لري ولس ته وروره ګله دې هم نه لږ دې خوا ودرېږئ سړک مابین لږ دې خوا ته بیا خلک ونه وایي چې دا خو سړک منځ کې ولاړ دي لږ دې ځای ته ودرېږئ د یونیفورم باره کې خو به دومره درته وایم چې د یونیفورم باره کې د موږ مشرانو خبرې کړي دي انشاءالله ډېر ژر به دغه یونیفورم تقسیم سي حوزو ته امنیتي حوزو ته او استخباراتي حوزو ته یونیفورم ورکړل شوی ده او پاتې دغه نور ارګانونه دي انشاءالله دې ته به هم زر تر زره نگرانی مطلبی البته از تمام شهرونده است چون نظر به چارچوکات درست اینا منظم نیستن هر کس به نام از اینا استفاده سو میکنه یک نظامی به قسم نظامی بگرده یک ملکی به قسم ملکی بگرده از لباس نظامی مردم استفاده سو نکنه و از لباس شخصی که اینا میگردن باید جلوگیری شود معلومات نه کیږي چې دا غل ده که طالب ده په سر یو توپک راغیستی لونګۍ ویلې موټر کې ناست وي نمبر پلیټ یې نشته نو موږ همدا حکومت نه غواړو دا نوي نظام نه چې دوی باید خپل اردو خپله منظمه کړي طالبان باید چې هر کم کېږي دوی خپل کسان پوره په یونیفورم پوره په هر شي هغه کړي او د هر کس د ادارې کس باید معلوم د پولیسو د اردو د امنیت ملی باید یو سړی وپېژني ایمان مفصل روسیه قوم ایمان مفصل باید ایمان مفصل نظم و دیسیپلین آهنین جوهر یک اردو هست که او را باید با رعایت یونیفرم در جزدامها و قطعات عملی بکنه و این هویت نشان دهنده هویت نیازهای دفاعی امنیتی یک کشور هست که چیرته نظم او دیسپلین په وسلوالو پوځونو کې شتون ونه لري یا دغه یونیفورم او قیافه منظمه نه وي نو په هغه نظام یا په هغه عسکري پوځونو کې هلته رنګ جرایم او د امر نه سرکشي او نور ډول ډول ستونزې رامنځته کېږي یونیفورم خو د کابل ښار په دننه کې حوزو مجاهدین چې دی هغوی ته خو یونیفورم تقریبا بشپړېدونکی ده تاسې به لیدلي وي ډېرو ځایونو کې کم یونیفورم تقسیم شوی توزیع شوی ده نورو برخو کې هم کار روان دی انشاءالله کوشش کیږي چې یونیفورم زر تر زره نظامیانو ته بشپړ شي